په دې اړه یوه خبره بعضې خلک د مسلمانانو کې داسې معمول عام معمول جوړ ده چې نورې شپې د کال ورځې د کال ډېر بې احتیاط دي داسې ښه پابندي نه لري د شریعت بس د روزې له دې شلمه ایسته دا تاخو شپو ته ډېر بدلون ورکوي بیا خصوص وویستم ټول کال حرام خوري بیلمازي کوي بېدیني کوي تفرقې و عنادونه کوي غصبونه کوي شل قسمه نارواوې کوي دا یو د اوویستم شپه ته بیا ترسره کړي دی ژوندی تېروي داسې خو بندګي نه ده نو دا خو بندګي نه ده دا د دې لپاره چې بس خاص دا یو د اوویشتم په شپه باندې به ته خدای پیژنې په نورو شپو د کال کې بیا نه پیژنې چې څنګه دا د اوویشتم شپه تېره شوه په دا دویشتم شپه باندې ماتې جومات ته نه راځي اتې خدای بخښلی دا د اتهویشتم شپه څه ده په دغه شپه ماتې جمع نه کوي اتهویشتم په ورځه ماتې جمع نه کوي ته نه اذان پیژنې نه جمع پیژنې نه سنت پیژنې نه واجب پیژنې نه فرض پیژنې نه د خدای حق پیژنې نه د بنده حق پیژنې یو د اوویشتم په شپه باندې ترسره ته چغوي ځان ته بزر بندگی دار یا مثلا بعضې خلک په ټول کال کې ډېر بد غفلت کوي ټول کال ډېر زیات غفلت کوي بس دا تراویح چې راورسېږي اتې ختمو ته زور ورکوي اوس نه وایم چې دغه د اوویشتم په شپه باندې ترسره خدای پاک ته ژړل دا ښه کار نه ده دا خو ډېر ښه کار ده الله پاک دې توفیق ټولو ته ورکړي خو دغه ځای د حیرانتیا ده چې ته په دا ټول کال کې دا یوه شپه څنګه خدای پاک پېژنې په دا اتهویشتم اتې بیا خدای پاک نسته په نویشتم خدای پاک نسته په دا دېرشم باندې بیا خدای پاک نسته په بله میاشت کې اتې بیا الله پاک نسته دا اتې نه پېژنې ټول کال سخت غافل ګرځي ټول کال بس په تراویح کې ختم ته زور کاشکه دا کار خو د ستایدې وړ ده ما درته وویل چې الله پاک کاشکې موږ ته توفیق راکړی وای دا خو بالکل د ستایدې وړ ده باید دا کار وشي د الله بندګي ده دغه د حیرانتیا وړ ده چې څنګه دغه میاشت تېره شي تا کې دا غفلت بیا له کومه څه دغونه ډېر دا څنګه ټول کال تا الله پاک نه پېژنې نه پابند سنت وې نه پابند واجب وې نه پابند زیاته وخت کې د فرایضو هم پابند دی دغه وخت کې ډېره بده پابندي هم دا یو شی لري الله پاک بندګي دغسې نه ده الله پاک وایي ټول کال کې د خدای پاک په څه وجه بنده جوړ شه ډېر خلک بیا داسې نورې جمع هم نه پېژني هېڅ یې نه پېژني له سره جومات نه پېژني بس په ټول کال کې او په ټول شبه روز کې یو تراویح پېژني یو تراویح ماړه یې راایستې و دا کار خو د ستاینې وړ د الله پاک د خیر و برکت درکړي چې تراویح کوي خو د سوال جای دا ده چې دا د سهار جمع ته ولې نه پېژنې دا د سهار جمع ولې نه کوي ام په دغه شپه ماخوستن له ډېره لرې تراویح ته راپاوسوئ څه قصه د تراویح دي و خدای دې کور او باد که خیر رسې ام د دغې شپې په سهار باندې بیا جمع نه کړي ام د دغې شپې په سهار باندې دا بندګي نه ده دا صحیح وجه باندې بندګي ده دا کار خو درته وایم چې د ستاینې وړ ده د خدای بندګي ده اما د سوال جای دا ده چې دا د سهار جمع بیا ته ولې نه پېژنې دا د ماسپښین ولې نه پېژنې دا د مازدیګر د ماښام د ماخستن بې له رمضانه بیا به د جومات نه پېژنې
دغسې کارونه بیخي ډېر زیات لیلة القدر لیلة القدر لیلة القدر دا خود د قرآن کریم باندې د هغې فضیلت ثابت ده الله عز وجلال د هغه فضیلت ثابت کړی ده زیات خیر و برکت ده پکې خو د سوال ځای دا ده چې په دغه ټول کال کې ته دغه یوه شپه پسې ولې تلاش کوې په دغه ټول کال په شپو کې دا یوه شپه ته ولې خدای پاک پیژنې په نورو شپو کې بیا الله پاک نه پیژنې دا شپه خو ژوندۍ تېره که صحیح خبره ده خو بله ورځ شپه بیا حرام مه خوره بله ورځ شپه بیا ظلم مه کوه مسلمانو ته تکلیف مه ورکوه د خدای فرایض مه تر پښو لاندې کوه د هغه په قصه کې دغه څخه معلومیږي چې دغه هم د خدای په خاطر نه که خدا زه څه رقم په کوم طبیعت باندې راغلی خو خیر دا چې د خدای پاک لپاره راغلی درته مې وویل چې دا خو د دې ستاینې وړ دا خو د الله پاک ورقبوله کړي دا خیر و برکت د لیلة القدر د الله پاک ورسوي خو دې ته توجه پکار ده چې هماغه خدای چې ته په دا یوه شپه کې بندګي کوې په بله شپه کې هم ده په بله شپه کې هم ده په بله ورځ کې هم ده په نور کال کې هم ده